السلام علیکم څنګه ښه جوړ یاست کړه یاست په خیر شو خو جوړ یاست وخت نظر ځای کوم د دې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې کوم سبجیکټ من چې راخصه دي مایکروبیولوژي سم راخصه دي سده په دې کې به تاسو د ډومین ارکی بکټریا در وښیم سده نو د ارکی بکټریا خصوصیات کریکټر چیرې اوسیږي چیرې نه اوسیږي دا ټوله په دې کې در وښیم چې د دې بکټریا څه فرق دی او د ارکی څه فرق دی په کوم ځای کې موږ راخصې وه او په کوم ځای کې سته سده نو دا ټوله په دې کې د کوروم په دې ویډیو کې چې ما ته وګورئ مکمل ښه ډومین ارکی بکټریا د دې شروع کولو څخه دوې جملې درته وایم برای ډېر ژر په سره پر خلاصېږي ما تاته مخکې چې کله کینډم مې درته وایي او د 5 کینډم یا کلاسیفیکیشن چې مې درته وایي په هغې کې ما یو شی درته ووایي سیده ما درته وویل چې څه ژوندي شیان دي څه ژوندي موجودات چې دي هغه په 3 ډومین کې اچولی دي سیده نو ډومین چې دی تر کینډم غټ دی دا یو شی په یاد وساته هغه چې ته کله کینډم ویډیو وګورې بیا په دې سره خلاصېږي سیده نو ډومین ارکی ته واچوي یو دانه ډومین ارکی کې یو دانه وسیده ډومین ارکی ډومین بکټریا ډومین یوکریا یا یوکریاټکس سیده نو دا درې کلاسیفیکیشن ته واچوي چې څه ژوندي شیان هغه دا درې ګروپ ته واچوي سیده نو په هغو کې ما یو شی اوس راخیستی دی ډومین ارکی بکټریا سیده دې ته صرف ارکی وایي هغه دې اوس دلته خپل اتوماتیک سره په خلاصېږي سیده نو ډومین ارکی بکټریا د ارکی لغات چې دی دا انشنټس یا پریمیټیو یا ډیر زوړ سیده نو دا لغات دی مطلب دغه دی یعنی ډیر زوړ یعنی دا ځینې ساینسپوهان دا وایي چې په دنیا کې چې څه ژوندي شیان دي د ګل د مخه اول ژوند د دې ارکی بکټریا د راغلی دی سیده نو دا په 1970 کې سره یو ځای و کوم چې کینډم مونوریا وه مونوریا په دې چې ما ویډیو ترې جوړ کړی کینډم مونوریا چې کوم بکټریالوجي چې ما ته شروع کړې وه ویډیو مې ترې جوړ کړی دی هغه ته وګورئ بیا یې سره په خلاصېږي نو کینډم مونوریا کې چې وه هم بکټریا راتلل هم ارکي راتلل په 1970 کې سیده چې دا کله سره جلا شوي نه وه کینډم درته ښیم سیده ډومین جلا دی کینډم جلا دی اول ډومین راځي بیا کینډم راځي نو بیا دوی سوچ هم وکړي چې کله پر دې باندې ډېر ډیپلی سټډي ولاړه پر دې باندې چې کوم سرچ مکمل سو نو بیا د دې سوچ ولې چې هغه د دې کوم جینټیک چې دی جینس دی هغه د دې بکټریا سره بدل دی سیده نو هر شی سره بدل نور خاصیت هم و په دې کې زه اوس دلته مخکې ستا د خلاصوم سیده نو بیا دې سوچ هم وکړي یو جلا ډومین دې ته ورکول سو سیده نو دا خالي په ارکي اوس یادېږي سیده نو دا چې دی دا اوس په دې ته وایي ډومین ارکي وایي وختي دې ته وایي کېدی ډومین ارکي بکټریا وایي کېدی اوس دا صرف ډومین ارکي دی سیده دا یو شی په یاد وساته ایزي دی په دې کې ډېر سوچ مه په خراب کوه سیده په دې وجه دې ته سپریټ ډومین ورکول سوه هغه دې مخکې سره خلاصېږي چې په څه وجه ورکول سوی دی سیده او دا چې دی دا پروکریاټ سیلز دی سیده پروکریاټک سیلز دی دا یونی سیلولر دی سیده سیلولر دی سیده نو دا چې دی دا یو سیلز والا دی سیده دا رقم لکه بکټریا دا رقم یو سیل دی سیده نو او دا چې دی په دې کې یو شی بل پیدا وساته د دې خاص او مخصوص کوم خاصیت چې دی هغه په دې کې چې کوم ډي ان اے چې دی هغه د بکټریا څخه بدله ده دوی څه چم کوي چې څونه تیز یا څونه سخت یا څونه خطرناک یو ماحول وي په هغه کې دی ژوند کولی شي نو په دې وجه دته ایکسټریموفیلز وایي کېږي سیده یونیک فیچر یې دا دی سیده په دې وجه دی د بکټریا سره یا د نورو هغه ژوندي موجودات سره بدل کړي اوس ځینې بکټریا چې هغه چې ته لږ تود کې بلا مړ شي دی چې دی په دې کې بیا ځینې داسې بکټریا چې څونه تود وری ته پر ده جوړوي هغه نو دی خوشحالي یعنې هغه ژوندي موجودات چې د کم شي څه بد وړي په هغه شي کې دی ژوند کولی شي سیده هغه دلته سره خلاصېږي یعنې څونه ایکسټریم یعنې څونه خطرناک یا څونه سخت حالات وي په هغه کې دی ژوند کولی شي سیده اول نمبر دی څنګه دی چې دی ایکسټریم هیلوفیلز دی هیلوفیلز دی چې دی څونه مالګه زیاته وي په یو ځای کې څونه هغه ځای نمکین وي څونه په هغه ځای کې یو د چې د نمکین یا د مالګې یو سهولت وي په هغه کې دی ژوند کولی شي سیده د دې یو قسم بکټریاوې دی سیده یو رقم چې دی هغه ایکسټریم ترموفیلز دی سیده دا بیا څه چم کې دی څونه ګرم ځای څونه ګرمې اوبه وي یا څونه یو تود ځای وي په هغه کې دی ژوند کوي سیده حتی درجه چې 90 ته ورسېږي هم دی ژوند کوي اوس پر ځینې بکټریا چې ته درجه پورته کوي په هغه بیا دی ګزاره نشي کولی سیده نو او په ډیفټ ګوره یو منټ
دا کوم چې کله سمندر کې چې لاندې ته ورسې ډیپ اوشنز چې ورته وایي سیده، نو په هغه ځای کې هم دی ګزاره کوي سیده. څومره چې لاندې په سمندر ځای کې وي هغه ځای کې تودې اوبه وي په هغه کې هم دی ګزاره کولی شي سیده. نو دی اسید لور هم دی، څومره تیزابیت په کم ځای کې ډېر وي په هغه ځای کې دی ګروت کولی شي، ژوند کولی شي. ځینې بکټریا ده چې لږ تیزابیت پر زیات کې بالا دی مري سیده. اور سایکروفیلزم دی، یعنی څومره چې یخ وي یخی ولاړ وي، لکه دغه یو وخت تللي دا یخی درېدلي غرونه یې په دغه ده، نو دی په هغه کې ژوند کولی شي سیده. اور ریډیو فیلزم دی، یعنی څومره ریډیشن چې زیات وي په یو ځای کې په هغه ځای کې دی ژوند کولی شي. اوس دا کوم شیان چې ما دلته درته وویل، ایکسټریم هیلوفیلز، ایکسټریم ترموفیلز، اسیډوفیلز، سایکروفیلز، ریډیوفیلز دي، په داسې د کوم دا نورې بکټریاوې دي هغه په دې کې ژوند نشي کولی په داسې حالات کې. نو دا ګوره په داسې دغه کې دی ژوند کوي. نو په دې وجه داسې دی دا ډومین ارکي بکټریا جلا کړه، سپریټه کړي، دې ته جلا ډومین ورکړي. ولې دا هم پروکریاټیک سیلز دی سیده، نو هغه هم پروکریاټیک سیلز دی. نو هغه چې دی هغه بیا په دا رقم دغه کې ژوند نشي کولی. دغه جنیټیک چې دی کوم ډي ان اے چې دی هغه بدل دی. هغه د مخ ته زه اوس چې اوس دا کوم ویډیو روانه ده مخ ته ډیفرنس هم درښایم چې کوم شی روموزوم کوم شیان چې بدل دي سیده. نو په جنیټیک چې کوم میراثي ریشو کې هم سره بدل و، او بل دی څه چې هم کې په څونه سخت انوایرمنټ وي په هغه کې ګزاره کولی شي سیده. او بل دا یو بل خبره هم باید وساته، د یوازې دا نه دی چې یاره بس خالي به یو سخت انوایرمنټ وي، تیزابیت وي، ګرمي وي، مالګه وي، دی په عام خاص انوایرمنټ یا ماحول کې هم ژوند کولی شي سیده. نو هغه مثال دا دی چې میتاینو جنس په نامه چې دی دا بیا داسې په دې کې بیا بل داسې قسم بکټریا ده چې هغه میتاین ګیس جوړوي سیده. میتاین ګیس چې کوم موږ په دغه کې استعمالوو په د ګیس ډبو کې یا د نور ګیس دغه چې دا موږ استعمالوو چې کوم ګیس کارځنه اخلو هغه د بکټریا جوړوي سي. د یو قسم که تا ویډیو لیدلې هغه د خوشیو څخه د خوشایي څخه د غوا چې کوم خوشایي چې دی د هغو څخه ګیس جوړوي، هغه په دا وجه ده چې دی یو قسم بکټریا دغه بکټریا ده چې دی ګیس جوړوي. هغه څنګه ترتیب جوړوي دی په کوم دغه کې د سیسټم کې چې کوم کاربن ډای اکساید دی او هایدروجن دی دا بدل کې په انرژي باندې، نو چې دی کله دا په انرژي بدلوي په هغه نتیجه کې بیا د سیسټم کې ګیس تولید کیږي. نو هغه ګیس میتاین ګیس هغه ته وایي کېږي. دا ګیس بیا موږ ته مخ ته ډېر کار باسي ده. او بل چې دی دا میتاین ګیس والا بکټریا چې ده دا موږ ډیکمپوزر هم استعمالوو سي ده کمپوزر. نو دا سیسټم کې چې کله موږ یو داسې کثافت یو کچره وي په یو داسې یو غټ بول یا داسې یو شی وي په هغه کې دا بکټریا ګروت کیږي، نو هغه ختموي سي ده. نو دا بکټریا چې د یوزفول هم د استعمالي هم د انسانانو لپاره سي ده. او د دې یو بل شي خاصیت په یاد وساته چې دا انروبیک دی سي ده، بغیر اکسیجن ګزاره کوي سي ده. او یو بل خاصیت چې دی مین کوم خاصیت چې دی او خصوصي دغه چې دی هغه موږ ته دا بکټریا چې د موږ ته ناجوړي نه جوړوي سي ده. موږ ته نه په نامه یو حیوان په یو نامه یو ژوندي شي ته ناجوړي نه ورجوړوي سي ده، ناجوړي نه ورکوي. نورې بکټریا چې وي یو خو ارکي ده، یو نورې بکټریا چې کوم بکټریالوجي چې ما درته ویلي دي ویډیو بیخي ډېر ویډیو پر جوړ کړی دی، نو هغه سیسټم کې هغه بیا پیتوجن کازوي، نو هغه موږ ته ناجوړي راکوي. ځینې حیوانانو ته کې، ځینې پلانټ ته کې، یعنې نباتات حیواناتو دې شیانو ته ناجوړي جوړوي. د دې بیا دا خاصیت دی چې ناجوړي نه جوړوي سي ده. اوس چې مخ ته د دې ډفرنس هم درښایم چې یو شی مې راسیر سوي هغه دې مخ ته د سره روان دي راځي نور هم درکړم. ښه، نو د بکټریا او د ارکي په مابینځ کې فرق څه وایي سي ده. دلته څونه ما نه زه هغه څه زه اوس ډېر ډیپ درته وایم برای ویډیو اوږده کېږي سي ده. نو دلته به زه په ایزي طریقه او سمپل طریقه درښایم سي ده. نو او بل دا ما یوکریټک پروکریټک باندې ویډیو جوړه کړې ده چې هغه ته وګورئ، په دې بیا ښه سره خلاصېږي چې اورګنلي چیشته دا نور سیل وال چیشته سي ده. خالي اوس فرق درښایم سي ده، ژر درښایم روانېږم سي ده. او په بکټریا او په ارکي کې چې دی اول واري د کوم ډي ان اے چې دی په دې کې فرق دی، د ډي ان اے جلا ده، د بل ډي ان اے جلا ده سي ده. اور د کوم نیوکلیر انولپ چې دی هغه په بکټریا کې هم نشته، په ارکي کې هم نشته. اورګنلي چې د په ارکي کې هم نشته، بکټریا کې هم نشته سي ده. او د بکټریا چې د کوم سیل وال چې دی په هغه کې پیپټایډو ګلایکن پروت دی سي ده. او په ارکي کې چې دی هغه اس لیر پروټین پروت دی سي ده. پیپټایډو ګلایکن چې دی په دې ما ویډیو جوړه کړې ده چې دا کوم برین دی، د کوم کاربن پروت دی، په مابینځ کې کوم امینو اسید پروت دی چې هغه ته پیپټایډ یا پیپټایډ کوم چین وایي کېږي سي ده. په دا بکټریالوجي وګورئ بیا یې سر په خلاصېږي سي ده. او سیل
ممبرین چې دی د ایسټر لینکیج څخه جوړ دی ان برانچ دی سیده او د ایتر لینکیج دی برانچونه لري سیده هایدرو کاربن چې ورته وایي کېږي ګوره داسې کاربن پروت دی داسې کاربن پروت دی یو بل داسې کاربن ځینې تللي یو برانچ یو ریښې ځینې تللي او د بیا داسې یو قسم خالي کاربن پراته وي سیده کاربن داسې په یو کیس کې سیده او د دې چې دی ار ان اے پرومیریز چې کوم انزایم چې دی هغه په یو قسم باندې سیده یو رقم وي او د چې دی په مختلف قسم دی او چې دی د کوم سرکولر کروموزوم چې ورته وایي دا بیا داسې بکټریا په مابینځ کې د شاوخوا ډي ان اے پرته دی ته سرکولر کروموزوم وایي کروموزوم بیا چیرته په دې ما ویډیو جوړه کړې ده سیده نو په بکټریا کې هم شته او په ارکي کې هم شته سیده او د چې کوم پروټین دی شروع کولو دپاره اوس ګورئ قسم پروټین دوی جوړېږي ګوره دا یو کروموزوم شو یو منټ دلته بل کروموزوم نو دا د شروع کولو لپاره یو قسم پروټین راځي امینو اسید راځي سیده نو په دې بیا زه سر د خلاصوم چې دا څه مطلب لري سیده نو هغه چې دی په بکټریا ته وایي کېږي بکټریا چې کوم پروټین دی هغه فرمل میتایونین په نامه دی د چې دی خالي میتایونین په نامه دی پرونانسیشن چې تار څنګه سم وایه شو سیده نو د میتایونین دی هغه فرمل میتایونین دی سیده د بکټریا ده سیده پروټین کوم امینو اسید چې دی سیده انټرون بیا په جین کې یو قسم حصه ده سیده نو هغه په بکټریا کې ډېر لږ په ډېر څه پیدا کېږي سیده او په ارکي کې هم په ډېر څه پیدا کېږي سیده بعض اوقات کې ځینې کتابو کې وایي چې ګر سته نه پکې سیده او په یوکراټیک خو دا بیخي ډېر دا بیا داسې دا ډي ان اے چې ګوره داسې راکاټ کوي یو خایه کې نو دا چې ګوره په دغه ځایو کې دا ډېر پراته وي انټرون بیا چې څه کار کوي هغه په زه په درښایم سیده او د بکټریا چې ده هغه انټي بایوټیک ته څه عکس العمل ښکاره کوي چې کله ته انټي بایوټیک ورکړې بکټریا ته نو د هغه انهبیټ کړي هغه بند کړي سیده نو د هغه گروت بند کړي هغه بیا پر مخ تلای نیسي چې که اوس ګوره دی د ځان سره دوې درې بکټریا جوړي نو دا بکټریا پر ده باندې بند شي هغه شی لا نه جوړي یعنې گروت یې بند کړي سمپل خبره باندې او داسې چې ورکړې دی ریزیست دی پر دې باندې هېڅ فرق نه کوي هغه چې 10 قسم انټي بایوټیک ورکړي چې په دنیا کې یو رقم انټي بایوټیک ورکړي پر ده باندې فرق نه کوي پر ارکي باندې سیده اور گروت چې دی په ټمپریچر په 100 درجه کې یعنی چې دی وایي گروت ایٹ ټمپریچر 100 ډیګري سیده نو دی وایي چې په 100 درجه کې د کم یعنی دونه ګرمي شي یا دونه ګرمایش ورکړي چې 100 درجې ته ورسېږي نو په هغې کې بکټریا گروت کوي که نشي کولی سیده نشي کولی بالکل یې نشي کولی در 50 بعض اوقات 40 یا دې درجه چې پورته سي بله بکټریا گروت نشي کولی سي د هغه گروت چې هغه خپل په نارمل 7 کې به ته ساتې سي چې دا ماش پورته سو بیا بکټریا گروت په دې کې نشي کولی نو او ارکي چې ده ارکي چې څونه زیات یا ونه دی گروت پشکې کولی سي سیده نو د 100 یو 110 پورې هم دی ځان رسي نو د ارکي ته چې یو قسم سپیشیز دی چې ما تا ته وویل ترموفیلز په نامه چې وه نو هغه چې څونه بکټریا څونه ټمپریچر زیات وي هغونه دی ښایسته گروت کوي او دغه کوي سیده دا د ده پر خصوصي ده که یو ځای ما یو مس کړی یا پرونانسیشن مې کړی هغه دلته ما لیکلی دی سیده او یو شی بل په یاد وساته سیده دا بکټریا چې ده ما تا ته وختي وویل مال په کم سمندر کې چې دننه کومه بکټریا دغه سپیشیز ده سیده اور دا ګوره سمندر والا ګوره دلته دا ګوره دغه چې کوم ته وخت په جغرافیه کې د وخت لیدلي په سمندر کې تور خړې اوبه راپورته کېږي د سمندر کې دننه ډیپ سیده نو هغه کې دا قسم بکټریا گروت کوي سیده او یو شی بل په یاد وساته چې دا بکټریا چې ده دا په بلډ کلچر یا میډیا کې په دې کې گروت نه کوي ارکي بکټریا ما وختي درته ویل چې دا چې دی پر بلډ اګار یا بلډ کلچر یا نور داسې میډیا یې پر هغه گروت نشي کولی سیده او په دې وجه نشي کولی چې هغه ټمپریچر و هغه طریقه چې ده چې هغه شان ته نشي ور برابرولی دا امپوسیبل دی سیده نشي کېدلی په ځینې کتابو کې ویلي چې کېږي په ځینې کتابو کې نه کېږي سیده چې ما څه کتلي دي په هغو کې دا د دې گروت نشي کېدی په دې وجه په دې باندې سرچ و دونه دغه نه دي سوی لکه نور په بکټریالوجي چې څونه سرچ سوی دی سیده او دا یې څو د ده سپیشیانې دي غټې غټې سپیشیانې مې راخیستې دا که ته زده کړې که نه زده کړې بس په دې کې هغه اول چې ما درته وویل کوم چې هیلوفیلز دی اور ترموفیلز دی سیډوفیلز دی اور سایکروفیلز دی اور ریډیوفیلز دی دا هغه نومان په یاد وساته دا اتوماټیک په هغې کې راځي سیده دا دونه خاص په یاد مه ساته سیده دغه اس لیر دی سیده او دا چې دی دغه ما چې تاسو در وښوی دا کوم لیر چې دی هغه وختي چې اوسېد او کوم شی یا پرونانسیشن ما غلط کړی دغه دپاره بخښه کوئ سیده یا یواز موازی بل شي قرار و دغه لپاره بخښه ډېره کوئ سیده